وزارت دفاع امارات اسلامی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای نظامی کشور عملیات نظامی که در تلافی حملات پاکستان به خاک افغانستان گفته می شود را علیه مواضع نظامیان پاکستانی در آن سوی خط فرضی دیورند اجرا کردند. به گفته منابع رسمی وزارت دفاع، این عملیات ناوقت شام روز شنبه به صورت همزمان در امتداد خط فرضی دیورند و در ولایت‌های خوست، پکتیا، پکتیکا و بخش‌های از ولایت هلمند صورت گرفته است. سخنگوی امارات اسلامی ذبیح الله مجاهد که امروز در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌ها حاضر شد، این عملیات را پاسخ حساب شده به تجاوزات اخیر پاکستان در افغانستان خواند. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله افغانستان تر اشغال لاندې و د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د داعش د فتنې ظهور د کرښې هغې غاړې ته د اورکزو له ساحې څخه ترسره شو. په سر کې د سید خان په نامه یو پاکستانی وګړی قرار درلود او لښکر یې هم د پاکستان د مختلفو صوبو څخه سلګونه وګړي شامل او جوړ شوی. د اسلامي امارت مجاهدین له یوې خوا له اشغالګرو سره په مبارزه بوخت او له بلې خوا یې د همدې فتنهګرې ډلې په ضد د خپل اسلامي عقیدې په اساس او د مظلوم افغانانو د نجات لپاره مبارزه او جګړه کوله. اسلامي امارت له فتح مخکې او وروسته د دې فتنهګرې ډلې په ضد چې د اسلام او جهاد د بدنامۍ لپاره رامنځته شوې وه او د دیني مراکزو او خوځښتونو په ضد کار ترې اخیستل کیږي، سخته مبارزه وکړه او ډېرې قربانۍ هم ورکړې. بالاخره یې فتنهګر وځپل او خپله خاوره یې د دوی له وجود څخه پاکه کړه. د دې فتنهګرې ډلې پاتې غړي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې خپلو اصلي سیمو ته وتښتېدل او هلته نوي پټنځایونه او مراکز ورته ایجاد شول. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه جلب او جذب پیل کړ او کوم کسان چې استخدامول هغه د پاکستان له غربي پولو او د کراچي او اسلام آباد له هوایي ډګرونو څخه خپلو مراکزو ته انتقالول چې بیا یې تکفیري فکر او د قتل عامونه او تخریبي کړنو روزنه ورکول. موږ ته د کره ثبوتونو د رسېدو او دقیقو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په تهران کې د سردار سلیماني په تلین ترسره شوی برید، په مسکو کې ترسره شوی برید له همدې مراکزو څخه پلان، تنظیم او ترسره شول چې هغه هیوادونه هم په دې موضوع آگاه دي. آقای مجاهد در این کنفرانس میگوید که بین 20 تا 25 پسته نظامی پاکستانی در جریان این عملیات سقوط کردند و درگیری ها تا حوالی ساعت 12 شب یکشنبه ادامه یافت و بر بنیاد خواست دولت قطر و عربستان سعودی این عملیات متوقف شده است. به گفته آقای مجاهد در این عملیات تلافی جویانه 58 نیروی پاکستانی کشته و نزدیک به 30 تن دیگرشان زخمی شدند. اول خب افغانستان اجازه نمیده که حریمش نقض شود. هر بار که نقض شده پاسخ هم داده شده. شب گذشته یک عملیات بسیار گسترده از شام تا نیمه شب جریان داشت در تمام امتداد خط دیورند و بالای مراکز نظامی پاکستان حملات انجام شده و تلفات هنگفت هم برشان وارد کردند. حدودا معلومات ما است تا 25 پوسته امنیتیشان تصرف شده و همچنان امکاناتشان هم به دست آمده. بر صورت بازم با مداخله کشورهای دوست من کشورهای اسلامی خصوصا کشور قطر ما جنگ را پس متوقف کردیم و نمیخوایم پروبلم‌ها زیاد شه، ولی نقض حریم را هرگز ما تحمل کرده نمیتونیم. موضوع دومی که آنها بازم تهدید عملات میکنن. امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان از دفاع از خاک خود دفاع خواهد کردن و به این دفاع استاد و پایبند هستند. سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در ادامه تأکید کرد که روابط امارت اسلامی با کشورهای همسایه از جمله هند انتخاب و خواست مستقل افغانستان است و هرگز هدفی برای مقابله با رقابت با دیگران نمی باشد. اول خدا سي هغه پوسټي سي تصرف شوی وي ته د جګړې په درېدې سره پرېښودل شوي ځکه هغه د پولي غاړې ته سیمې دي
او دوم داسې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب کوم سفر هندوستان ته لري، دا د افغانستان او د هندوستان ترمنځ د اړیکو موضوع ده، دا د بل چا په مقابل کې نه ده. موږ هېڅکله هم نه غواړو افغانستان د سیمه ییزې کشمکشو پالیسیانو لوبغاړي په میدان بدل شي، بلکې موږ خپل منافع لرو، خپل منابع تعقیبوو او د هندوستان سره زموږ د اړیکو یوه اړتیا ده، د افغانستان خپله اړتیا ده، د هندوستان خپله اړتیاوې لري، هغه د چا په ضد هم نه دی او موږ د بل چا نه د کوم بل هېواد په ضد استفاده نه کوو او باید د دې ناحیې نه څوک تشویش هم ونه لري. درېیم مسله دا چې دغه ستونزې وخت په وخت استخباراتي لارو نه موږ سیمه ییزه کچه باندې شریکې کړي دي، کله کله چې ځینې پیښې شوي دي یا معلوماتو تبادلې ته ضرورت و هغه شریکې شوي دي او اوس مو هغه د اعلان هم کړل او غواړو چې سیمه ییز هېوادونه او ټول هېوادونه دې ته متوجه وي چې دلته د شرارت یوه حلقه شته او حمایت کیږي. آقای مجاهد همچنان گفته که افغانستان در این برهه زمانی شاهد پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی است و برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند با ایجاد تنش این روند سازنده را مختل سازند. اول خو د نن سهار اطلاعات د موږ دا دي چې د هلمند بارانچې په سیمه کې او د پکتیکا په یوه سیمه کې د دوی لخوا بریدونه شوي دي، البته د توپ ګزارونه شوي زموږ په پوستو باندې. ما یادونه وکړه مخکې چې دوی لا جګړه نه ده درولې، په خال ژوند کې کېدای شي نور هم اوس موږ خبرې کوو، راپورونه راسي، خو بیا هم موږ خپله د هېواد دفاع ته کلک ولاړ یو، انشاءالله په هر قیمت دفاع کوو، که دوی الوتکې ولري، که دوی پرمختللې وسلې ولري، موږ هم نور ابزار لرو چې استفاده ځینې وشي او بیا دوی هم خوږ کړی شي. بل داسې د دې درېدلو لار څه ده چې د حقیقت ته ورسېږو او دا پرابلمونه نه وي. افغانستان اسلامي امارت ټوله هڅه کړې ده چې د ټولو هغو امکاناتو نه استفاده وشي، د تفاهم په لاره کې مفید تمامېږي. خو بیا هم څومره چې موږ اوس نتیجې ته رسېدلي دا ده چې پاکستان ولس، پاکستان آزاد، پاکستان حکومت، ملکي حکومت البته او په پوځ کې هم اکثریت د دې ناخوالو طرفدار نه دي، د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او موږ هم د دې طرفدار. متاسفانه هلته یوه حاکمه کړۍ ده چې په پوځ کې حاکمه هم ده او ډېره وړه کړۍ. دا کړۍ ممکن د ځینو قدرتونو د خوشحالېدو دپاره دا کار کوي او یا نورې شومې موخې لري چې د افغانستان بې ثباتي، ناامني او د افغانستان یو ډول په نړیواله کچه باندې غلط معرفي کولو ته کار ویلی ده. کله چې دوی دغه ستراتیژي ته تغییر نه کړي نو بلې خوا نه دوی سره انعطاف نه شي کېدلی او نتیجې ته هم نه شو رسېدلی. زموږ غوښتنه دا ده چې باید دوی دغه پالیسي په جدي توګه باندې تغییر کړي. دغه پالیسیګران، دغه خلک چې دا خاصه کړۍ نه تنها په افغانستان کې داسې تشنجات غواړي بلکې پاکستان خلک هم تر خپلو سپمو را رسولي، هلته یې هم مظالم روان دي، هلته یې هم خپل ولس باندې حلقه تنګه کړې ده، هم په سیاسونو باندې هم په نورو برخو باندې. وزارت دفاع امارت اسلامی بار دیگر اعلام کرد که قلمرو و حاکمیت ملی افغانستان خط سرخ است و هر گونه تجاوز به حاکمیت ملی افغانستان با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. اما در کنار آن امارت اسلامی بر آمادگیش برای حل اختلافات از طریق گفتگو و میانجیگری تاکید می‌کند و از جامعه جهانی و همسایگان می‌خواهد تا به اصول حسن همجواری احترام بگذارند و از هر اقدامی که به ثبات منطقه لطمه می‌زند خودداری کنند. در قسمتی از ویدیوهای به دست آمده نیز نشان می‌دهد که مردم عام پاکستان به نیروهای فرار کرده از میدان نبرد اعتراض دارند و الفاظ شرم باد بر شما استفاده می کنند. ये स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं और ये जा रहे हैं, ये स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करके जा रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो बगैर तुम शर्म करो, बगैर तो शर्म करो, शर्म करो बगैर तो लाना तुम पे शेमारियो लाना तो तुम पे पागल में लाना के पावर दिखा रहे हो। همزمان با آن این سوی خط دیورند مردم از نیروهای امنیتی خود استقبال به عمل می آورند و می گویند این نخستین بار است که در مقابل تجاوز جواب دندان شکن داده می شود. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د افغانستان له لوري په منظم شکل باندې له نیمروز نیولې تر چتراله چې په هغه کې هلمند و کندهار و زابل و پکتیکا و کونړ و ننګرهار ټول شامل دي. په منظم شکل پر ډیورنډ کرښه پر پاکستاني امنیتي پوستو باندې بریدونه وشول. دا بریدونه ډیر منظم ول او تلفات هم درانه تلفات اوښتي دي.
هغه ویډیوګانې، هغه عکسونه او انځورونه چې د جګړې له ډګره څخه را رسېدلي دي یا په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي، په هغوی کې ښکاري چې ګڼ پاکستاني پوځیان هلاک شوي دي، ګڼ پوځیان ټپیان دي، ځینې نیول شوي دي، ځینې په ټپي حالت کې نیول شوي دي او پراخې وسلې نیول شوي دي له پاکستاني پوځ څخه. په بنو کې برید شوی دی، په شمالي وزیرستان کې بریدونه شوي دي تېره شپه، په جنوبي وزیرستان کې بریدونه شوي دي، په ډیره اسماعیل خان کې بریدونه شوي دي او په جنوبي پنجاب کې بریدونه شوي دي. دا خو یوازې ودې غاړې ته شوي دي. هلته بیا بلوڅانو د جګړې څخه په استفاده باندې د خوزدار په سیمه کې بریدونه کړي دي، د کلات سره پر یوه پوسته باندې برید کړی دی، په مستون کې بریدونه کړي دي، په نوې کوټه کې راوتلي و، سړک یې بند کړی و، په سیوی کې یو ځای برید کړی دی. نو دا بلوڅان به هلته چې کله پاکستاني پوځ دلته تشکیل شي، دوی به هلته خپلو بریدونو ته زور ورکړي. نو دا به د پاکستان ډېر لوی زیان وي او پاکستان به تر ډېر لوی فشار لاندې راځي. او بل مهمه خبره دا ده، پاکستان د مخامخ جګړې توان نه لري او دا ځل یې ډېر بد سر وهلی دی، له ډېرو بدو خلکو سره یې سر وهلی دی. که چیرې پاکستان خپله قبله درسته نه کړله، دا دی څومره، زه بیا دا خبره کوم، څومره چې زه په مذهبي فکر باندې پوهېږم، یا مې څومره چې دا خلک لوستي دي، یا مې څومره مطالعه کړي دي، یا مې څومره لیدلي دي، یا څومره ورسره په تماس کې یم، له ډېرو خطرناکو خلکو سره یې سر وهلی دی. نو پاکستانیانو ته څه کول پکار دي؟ خپلې پالیسۍ دې بدلې کړي، افغانستان ته د یوه سیال هیواد په سترګه وګوري، د یوه داسې هیواد په سترګه دې ورته وګوري لکه دی چې په نړۍ کې نورو هیوادونو ته ګوري. افغانانو ته د سیالانو په سترګه وګوري، د افغان کډواله سره د ناروا ظلم او جبر و تیری نه کوي.